السلام علیکم ناظرین د نن ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اجاز خان یوسفزئی کدونکو هندستان بار بار پاکستان ته د کندې کنستلو کوشش کولو خو ولې د خپلو چالاکو له وجې او د غرور له وجې بھارت په خپله په دغه کنده کې ورځېدلی دی. پاکستان په باقاعده توګه په 2026 T20 World Cup چې کوم دی د بھارت سره چې کوم میچ کېدونکی دی د هغې نه په باقاعده توګه د بایکاټ اعلان کړی دی او د پاکستان او د بھارت ترمنځ چې کوم دغه میچ کېدونکی و په 15 فروری باندې دا میچ لوبېدونکی او په کولمبو کې لوبېدونکی. پاکستان په باقاعده توګه د هندوستان سره د میچ نه کولو فیصله کړې. د دې نه مخکې 2-3 اپشنز نور هم و چې به یې د ټول ورلډ کپ نه بایکاټ وکړو او که نه په لاسونو باندې به تورې پټۍ وتړو. خو بهرحال پاکستان چې کومه دا فیصله کړې ده بلاخر د هندوستان سره د میچ نه لوبولو فیصله یې کړې ده. کتونکو د دې وجوهات څه کېدلی شي زه به تاسو بوزم دویم سلایډ طرف ته. د دې چې کوم بنیادي وجوهات دي په هغې کې تاسو ته پته ده، تاسو ته په دې سکرین باندې په نظر راځي دا فاست بولر دی د بنگلادیش مستفیض الرحمن. ستاسو په علم کې به وي شاید چې د ده د وجې دا معامله شروع شوله. هغه څنګه شروع شوه چې مستفیض الرحمن د بنگلادیش ډېر ښه کلاړي دی او په دې وخت کې هغه ډېر زیات په ردم او فارم کې دی. کولکتا نایټ رایډرز هغه چې کوم دی په باقاعده توګه په 27 کروڑ روپۍ باندې دی د آی پی ایل لپاره اغوستی و. یعنې دا اوس چې کوم آی پی ایل کېږي د دې چې کوم بیډینګ شو نو مستفیض الرحمن په باقاعده توګه په 27 کروڑ روپۍ باندې یو قسم له خرج شو. خو بهرحال څنګه چې تاسو ته پته ده په هندوستان کې ډېر زیات ریلیجس فنیټکس دي یعنې مذهبي جنونیان دي. د هغوی چې کوم د بنګلادیش اول به د پاکستان خلاف دغه پروپاګنډې کولې، اوس د بنګلادیش خلاف د هغوی پروپاګنډې شروع شوي دي. نو چې کوم مذهبي جنونیانو په بنګلادیش کې هغه په مستفیض الرحمن باندې اعتراض وکړو چې بھئی دا خو بنګالي کلاړي دی او په بنګال کې چې کوم دی په بنګلادیش کې چې کوم دی هلته د ماینارټي سره ډېر ظلم روان دی او د هندوستان او د بنګلادیش تعلقات ډېر زیات خراب دي، لہذا دی کیک آؤټ کړی. بی سی سی آی بل څه ته سوچ نه دی کړی، یعنې د بھارت چې کوم بورډ دی هغه دویم سوچ نه دی کړی او مستفیض الرحمن د آی پی ایل نه وباسه. د دې وروسته چې کله بنګلادیش کرکټ بورډ ته دا ټول معلومات موصول شو نو هغوی په باقاعده توګه فوراً یعنې چې په کوم هندوستان کې ورلډ کپ کېدونکی و د T20 د هغې نه د بایکاټ اعلان وکړو. نو بهرحال آی سی سی خو د بنګلادیش په ځای باندې یو بل ټیم شامل کړی دی، خو د بنګلادیش هم یو ویلیو ده او چې کوم دی د دې نه کلاوېدل په دې ورلډ کپ کې د بھارت لپاره د لوی نقصان سبب ګرځېدلی شي. نو بنیادي طور څنګه چې تاسو ما ذکر وکړو چې د مستفیض الرحمن کوم چې د بنګلادیش فاست بالر دی د ده سره چې کوم ناروا سلوک وکړه بی سی سی آی د ده له وجې بنیادي طور د پاکستان دا کومه فیصله ده د بھارت خلاف دا میچ نه لوبول د دې روټ چې کوم دی دا په دې معامله کې پراته دي. زه به اوس تاسو بوزم چې د دې فیصلې له وجې یعنې د بھارت خلاف د پاکستان میچ نه لوبولو چې کومه فیصله ده د دې بھارت ته او آی سی سی ته څه نقصان رسېدلی شي. زه به ذکر وکړم چې یعنې چې کوم براډکاسټرز دي یعنې دا میچ چې به چا براډکاسټ کوو په ټیویانو باندې په سوشل میډیا باندې یعنې چاله چې به بی سی سی آی دا رایټس ورکول یعنې کومو ټیویانو له او د دې نه علاوه چې کوم سپانسرشپ و مختلف کمپنۍ رالګي او هغوی په دې ورلډ کپ کې یا غټ غټ د کرکټ چې کوم ایونټس دي په هغې کې پیسې لګي، په کلاړیانو باندې پیسې لګي چې د دې مقصد دی چې د دوی دغه کمپني یا چې کوم کارپوریشنز دي نو د دوی ته لږه فایده میلاو شي او د دوی نوم خور شي او مشهورتیا وشي. نو سپانسرشپ دې ته ویل شي د مختلفو کارپوریشنز لخوا. نو او د دې نه علاوه چې کوم ټیکټونه دي نو د دې درېو واړو شیزونو په مد کې یعنې چې کوم براډکاسټرز سره چې کوم براډکاسټینګ رایټس دي سپانسرشپ دي یا ټیکټونه دي د دې په مد کې ټوټل بی سی سی آی ته 139 بلین چې کوم دی یعنې 139 یو سل 9.9 ارب روپۍ نقصان رسېدلی دی. 139 ارب ډېر زیات نقصان دی چې هندوستان څنګه چې ما ذکر وکړه چې هندوستان خو ډېر زیات په غرور کې او ډېر زیات چالاک ځان ګڼه چې بھئی دا ټول آی سی سی چې کوم د زموږ په کنټرول کې ده او د دوی چې کوم مالي تړل پرانستل دي دا زموږ په کنټرول کې دي. خو بهرحال په خپله د رحمان بابا خبره چې کوی مه کنه د بل سړي په لار کې. نو بلاخر هندوستان چې پاکستان ته کوم کویان کنستل نو هندوستان پکې په خپله ورغورځېدلی دی او صرف د براډکاسټ
براډکاسټینګ رایټس یا د براډکاسټرز چې کوم ګټه ده هندوستان ته نو هغه تقریبا 139 ارب روپۍ پاکستاني چې کوم دي دې ته په دې کې نقصان رسیدلی شي. د دې نه علاوه چې کوم آی سی سی یعنی انټرنیشنل کرکټ کونسل ته کم نقصان رسیدلی شي نو هغه ویل کېږي چې د 200 میلیون ډالر نه واخلي تر د 300 میلیون ډالر پورې کېدلی شي. که چېرته 300 میلیون ډالر پورې دا نقصان ورسي نو دا په پاکستاني روپو کې تقریبا 84 ارب روپۍ جوړیږي یعنی 84 ارب روپۍ آی سی سی ته د دې نقصان رسیدلی شي. د دې نه علاوه چې کوم ایډورټایزنګ دی یا چې کوم کمرشلز دی په دې کې چې کوم تاسو وینئ د کرکټ دوران چې کله اوور وشي یا د میچ نه مخکې یا د میچ نه وروستو یا اوور وشي یا وکټ وغورځېږي یا بل پکې داسې یو څه معامله راشي نو په میچ کې زر هغه مشهورتیا راشي هغه کمرشلې هغه وقفې راشي نو د دې په مد کې تقریبا هم ویل کېږي چې د پاکستان او د هندوستان چې کوم دا میچ نه کېږي او پاکستان بیکاټ کړی نو د دې له وجې ایډورټایزنګ او دغه رنګ چې کوم کمرشل دي هغه تقریبا هم 84 ارب پورې دا نقصان رسیدلی شي هندوستان ته. دا چې کوم نقصانات زه ښیم دا چې کوم د اوسه پورې اسټیمیټ لګولی شوی دی تخمینه لګولی شوی د دې نه سیوا هم کېدلی شي خو چې کوم د تر دې دمه پورې انفارمیشن د بهارتي میډیا نه موږ ته ترلاسه شوي دي نو هغه څه داسې دي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان او د هندوستان چې کوم میچ وي دا دومره یو غټ میچ وي چې په دې کې د 10 سکندو چې کوم وقفه یا کمرشل وي د دې قیمت تقریبا 1 کروڑ روپۍ 1 کروڑ 20 لکه روپو پورې ځي. نو دا نه ډېر کمرشلې مطلب کمیټمنټ شوي وي معاهدې شوي د مختلفو ادارو سره د مختلفو پروډکټس د مشهورتیا لپاره نو چې کله دا میچ ونشي نو دغه ټولې معاهدې ختم شي او بیا چې کوم دي نقصانات مخې ته راشي. نو د 10 سکندو چې کوم کمرشل وي د دې قیمت تقریبا 120 لاک پورې یعنی د 100 نه واخلې تر د 120 لاک پورې د دې قیمت کېدلی شي. د یعنی چې کوم بهارت کې دغه میچ کېږي څنګه چې بهارت یو غټه وینیو ده د کرکټ لپاره او اگر چې دا میچ په کولمبو کې د خو بهرحال بیا هم د دې چې کوم ډېر غټ نقصان را مخې ته کېدلی شي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د بهارت یعنې په سپورټس کې سیاست دا اوسنۍ خبره نه ده. په اخري ځل څنګه چې ما وختي ذکر وکړ چې بهارت په فروری 2008 کې ایشیا کپ لراغلو او په هغه ایشیا کپ کې د ګډون وروسته د هغې وروسته هغوی پاکستان ته نه دي راغلي چې کوم دو طرفه سیریز یعنی مطلب ون ډے T20 یا ټیسټ سیریز چې کوم نو دې لپاره بهارت په 2006 کې راغلو په فروری 2006 کې اخري میچ لوبولو او د هغې نه پس دو طرفه سیریز هم نه دی ترسره شوی. پاکستان او د دې نه علاوه چې کوم په کرکټ باندې پوهه خلک وو هغوی به بار بهارت ته ریکویسټ یې کولی چې بی تاسو سیاست په کرکټ کې مه راولئ. خو بهرحال نن بهارت ته تاسو کتلی شئ چې څومره غټ نقصانات شوي دي او په انډیا کې دا اوازونه راوچتېدل شروع شوي دي چې ګنې بهارت په مکمله توګه د کرکټ په دنیا کې آیسولیټ شوي وي. زه به لږ ذکر وکړم چې د بهارت مشهور صحافیان دي هغوی هم دا وایي چې بهارت آیسولیټ شوی دی او پکار دا ده چې بهارت خپلې پالیسو باندې نظرثاني وکړي ځکه چې بنګلادیش وي زموږ یو دوست هیواد و د پاکستان خلاف په همیشه ووټ ورکوه د بهارت په سلاب او اوس داسې وخت راغلی دی چې هغه دوست د بهارت دشمن شوی دی. نو په دې وخت کې هغوی یو قسم له ډیپلوماسي کرکټ ته د راوستلو مخالفت کوي یا سیاست چې کوم کرکټ ته د راوستلو مخالفت کوي. هغوی دا وایي چې به هغوی باقاعده توګه د الزام په انګریزانو یعنی په انګلینډ باندې لګوي. زیاتره صحافیان د بهارت چې کوم ما واورېدل هغوی دا وایي چې دا د انګلینډ سازش دی. د انګلینډ سازش چېرته دی؟ دا د بهارت چې کومې پالیسۍ دي د هغې نتیجه ده. د انګلینډ به هم کېدلی شي ځکه چې انګلینډ هم د دوی نه پوځې له راغلی دی ځکه چې بهارت هلته هم خپل چې کوم منمانۍ دي او بدماشۍ دي او تاسو وینئ چې تقریبا دوی وایي چې 38% ریونیو چې کوم دا آی سی سی له دا بهارت ورکوي نو لهذا زموږ دا خبرې دي هم ومنستلی شي. نو د بهارتي صحافیان هم اوس وایي چې به سیاست او ډیپلوماسي دا د کرکټ نه لرې ساتل پکار دي ځکه چې دا یو واحد انټرټینمنټ دی. کتونکو دا څونه نقصانات چې ما تاسو ته بیان کړل که هغه 139 بلیون دی د براډکاسټرز په مد کې د
د دې نه علاوه چورسي آی سی سی ته دی چورسي عرب د ایډورټایزینګ په میت کې دی دا چې کوم هغه وایټ ریونیو ده وایټ ریونیو ته دا دې ته ویل شي چې کوم هغه لیګل ریونیو ده د دې نه علاوه چې کوم هغه الیګل دی هغه سټه‌بازي ده یا جواري ده هغه خو په ارباؤ روپو کې ده مطلب په یو بال باندې د کروڑو روپۍ اوړي راوړي دا یو په هندوستان کې به تاسو کتلی وي چې آی روز د هندوستاني اخباراتو کې او په مطبوعاتو کې تاسو یې نه چې په کرکټ کې خاص کر چې کوم دی دغه لعنت ډیر زیات عام دی او هندوستان ته د دې پته هم ده خو بهرحال په دې کې لوی خلک انوالو وي یعنې په دغه جوارو کې او سټه‌بازو کې دا چې کوم نقصانات ما د دې نه مخکې وښول نو دا خو وایټ نقصاناتو مطلب دا خو لیګل شیزونه چې کوم الیګل دی هغه د دې نه څو چند دي نو د دې میچ چې کوم اهمیت دی په بهارت کې دا چې کوم چغې سوري وهلې کېږي د دې بنیادي وجه هم دا ده کتونکو هم دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ د الله په امان